سلامونه کې له دوستانو راځي د اگست د ویزې بولټن نافذ شوی د گرین کارت غوښتونکو لپاره مهم خبر دی. د اگست میاشتې له پیل سره زرګونه هغه کډوال چې د امریکا د گرین کارت ترلاسه کولو په تمه دي له بیلابیلو بدلونونو سره مخ دي. د کورنۍ له لارې د گرین کارت یعنی فیملی سپانسر ځینې غوښتونکي به د ویزې د نیټو د مخکې تګ له امله ګټه واخلي، خو په ځینې کاري یا امپلایمنټ بیس کټګوري کې ښایي د مالی کال تر پای مخکې ویزې ختمې یا ان اویلیبل شي. سربیره پر دې هغه کسان چې د گرین کارت لپاره د غوښتنلیک چمتو کوي باید د پابلیک چارج یعنی نوې مقرراتو هم پام وکړي چې ټاکل شوی دی د سپتمبر په میاشت کې نافذ شي. همدارنګه تمه ده چې د USCIS د گرین کارت د غوښتنلیک نوې فرمونه هم اخبار کړي. د امریکا د تابعیت او کډوالۍ ادارې USCIS اعلان کړی چې د 2026 کال د اگست میاشتې لپاره د کورنۍ له لارې د گرین کارت یعنی فیملی سپانسر غوښتونکي کولی شي په ډیټس فار فیلینګ جدول وکاروي چې د غوښتنلیک د سپارلو لپاره تر ټولو مناسب جدول ګڼل کیږي. خو د کار له لارې د گرین کارت یعنی امپلایمنٹ بیس غوښتونکي باید لا هم د فاینل اکشن ډیټ جدول تعقیب کړي چې شرایط یې سخت دی. دا ولې مهم دی؟ دا پریکړه ټاکلی چې څوک کولی شي چې فرم آی 315 د دایمي استوګنې یعنی گرین کارت غوښتنلیک پرمننت ریزیډنټ وسپاري. یوازې دا چې ستاسې د لومړیتوب نیټه یعنی پرایورټي ډیټ په یو جدول کې موجود وي بسنه نه کوي. USCIS باید هماغه جدول د هماغه میاشتې لپاره د کارولو اجازه ورکړي. همدارنګه د اگست ویزې بولټن ښیي چې د امریکا د 2026 مالی کال چې د سپتمبر په 10 پای ته رسیږي د ویزو کلنی حد ته نږدې شوی دی. د کورنۍ له لارې د گرین کارت غوښتونکو لپاره ښه خبر. د کورنۍ له لارې د گرین کارت غوښتونکو ته د اگست په بولټن کې ښه پرمختګ شوی دی. په ځانګړي ډول د F2A کټګوري د گرین کارت لرونکو یعنی میړه او میرمنې او تر 21 کلونو کم عمره ناواده ماشومان لپاره د ویزې په نیټو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی یعنی کړی دی. همدارنګه د F1 F2B او F3 او F4 کټګوري نیټې هم مخکې تللې دي. د دې بدلون اغیزه ډیر هغه کسان چې مخکې انتظار کې وو اوس ښایي د آی 315 فرم د سپارلو وړ شي. دوهم ځینې نور به د خپلو روانو دوسیو پریکړه مرحلې ته نږدې شي، البته دا به د هغو پرایورټي ډیټ او د زیږیدو هیواد پورې اړه ولري. مهمه یادونه که ستاسو د گرین کارت دوسیه د کورنۍ له لارې روانه ده د اگست د ویزې بولټن کې خپله پرایورټي ډیټ حتما وګورئ، ځکه کیدای شي اوس د غوښتنلیک سپارلو یا د پریکړې د ترلاسه کولو نوبت مو را رسیدلی اوسي. نو دوستانو دغه د اگست د میاشتې هغه بولټن او ویزې چې ورته وایي چې هلته ټول هغه USCIS تشریح کړی چې په هره کټګورۍ کې چې خلک ویزو ته اپلای کړی دی، هغه که د گرین کارت دی، هغه که د کورنۍ له لارې، هغه که د نامزادۍ یا د واده له لارې، همداسې نور کټګوریانې دي چې هغه موږ او تاسو افغانان هغو ته اپلایم نه دی کړی او هغه شیان موږ کوو هم نه. موږ اکثرا یا امریکایانو سره همکار کړی دی او یا قراردادیان او یا همداسې نور دغه دی چې مشخص میړه یا میرمن چې امریکا کې دي، افغانستان کې دي، یا میړه دلته دی، ښځه افغانستان کې دی او ښځه دلته دی او میړه په افغانستان کې دی. نو دغه حالاتو څخه د دغه له طریقه موږ گرین کارت ته اپلای کوو. خو اکثرا بیا نور خارجي وګړي چې دي هغه بیا مثال په امپلایمنٹ بیس باندې راځي، سټوډنټ ویزا باندې راځي، B3 ویزا دی، B1 دی، B2 دی، F2A دی. دغه ټول هغه ویزې کټګوریانې دي چې مختلفې ویزې په امریکا کې د امریکا ته دننه کېدو له طریقه دغه ویزو ته اپلای کیږي. خو موږ ته دغه یو شو مشخص کټګوریانې معلوم دي چې موږ او تاسو هغه مخ ته وړو، همدغه سره زموږ سر و کار دی. خو ډېری نور هیوادونه بیا هغو
په مختلفو لارو باندې ننوځي، هغه که سټوډنټ ویزا ده، هغه که د کار ویزا ده او همداسې نور شیان دي. نو دغه ټول هغه شیان دي چې موږ او تاسو کولی شو چې بیا یو وکیل صحیح وکیل سره، مجرب وکیل سره، یو مسلکي وکیل سره چې کینې هغه بیا درته کولی شي چې مشخصه توګه ته چې خپل هغه کیسه ورته وکړي، نو هغه بیا درته وایي چې مثال ته کولی شي چې دغې ته اپلای وکړي، یا ته کولی شي چې خپل ورونه، دوستان یا فامیل نور غړي په دغه طریق باندې ته کولی شي چې امریکا ته راوړې. نو دا یو عامه پوهاوی ویډیو او یا ما غوښته چې مثال دغه افغانان د دغې څخه با خبر اوسي، اگر چې ټول افغانان خپله به ځان ته وکیلان لري، خپله شخصي وکیلان لري، تاسو کولی شئ چې دغه موضوع بیا هغوی سره په یو اپاینمنټ سره کښېنئ او که انګلیسي پوهېږي ښه ترخه، او که انګلیسي نه پوهېږي ترجمان ونیسئ، هغوی به دغه مشخصه تاسو ته ترجمه کړي او مشخصه تاسو ته به دغې په اړه وینا درته درکوي. نو دا ډېره یو مهمه موضوع ده. تاسو کولی شئ چې د نورو دوستانو سره هم شریک کړئ، ځکه اکثرا دوستان دي چې هغوی د سپانسرشپ له لارې یعنې میړه او میرمن دي، د هغې له طریقه یو بل سره واده کړی دی او بیا دلته راغلی دي، یا میړی راغلی دی یا میرمن یې مخکې راغلی دی چې دلته اپلای کړی دی د کنډیشنل اپروول یا هغه ګرین کارډ چې موږ او تاسو ورته وایو چې هغې ته یې اپلای کړی دی چې اول کې 2 کلن راځي، بعد د هغې نه ته بیا هغه کنډیشنل اپروول دغه کوي او هغې نه وروسته بیا تا ته 10 کلن دغه درته درکوي، ګرین کارډ درته درکوي. نو دغه یو عامه پوهاوی ویډیو چې ما درته جوړ کړو. که چېرته بیا تاسو کډوالۍ قضیه لرئ او کډوالۍ دغه لرئ څه ورته وایي قضیه لرئ او امریکا کې غواړئ چې وغږېږئ ورباندې، نو زما ریکمنډیشن او زما هدایت دا دی چې تاسو باید یو وکیل ولرئ، حتمي او ضروري. که چېرته پوهېږئ هم ته باید یو وکیل ولرئ په امریکا کې. د مهاجرتي کیسونو دپاره دا ډېر یو مثبت ګام دی. که چېرته څوک وکیل لري نو د هغې کیسونه ډېر په اسانۍ سره مخ ته ځي. نو دغه نورو دوستانو سره شریک کړئ. ډېره مننه د توجه څخه مو، او لایک کمنټ مو هیر نشي، او د نورو دوستانو سره د زما ویډیوګانې همیشه شریکوئ او فالو بټن مو یاد نه وځي. او که چېرته بیا غواړئ چې د نورو دوستانو ته راورسي، کولی شئ چې خپلو زما د صفحې نه خپلو صفحو ته دغه ویډیو شیر کړئ او په واتساپ ګروپونو کې هم. بس ډېره مننه، ژوندي اوسئ. سلام علیکم.